سلامونه او احترامات قدرمنو په غونډو انټرچینج کاټلنګ کې ولاړو را سره ډېر تکړه ملګري ولاړ دي صحافیان دي په شعر هم مین دي په ادب هم مین دي په نننۍ ناڅاپي مشاعره کې به موږ سره د صدارت په څوکۍ باندې ډېر محترم عثمان بونیری صاحب ناست وي عثمان صاحب ستړي مه شئ په خیر راغلی د دې تر څنګ زموږ مشر میلمه به د دې ناڅاپي مشاعرې عزیز صاحب وي عزیز هم د بونیر د سیمې ډېر کلک او زیرک فکر دی په شعر او ادب باندې مین دی عزیز صاحب تاسو ته هم په خیر راغلی وو اعزازي میلمنو کې به طیب زموږ ډېر تکړه ملګری اگر چې فکر یې خپل دی که نه موږ ورسره مینه کوو خو بهرحال په شعر او ادب باندې مین دی او دغسې زموږ سره رؤوف صاحب چې دی رؤوف صاحب څه شو هغه به زموږ اعزازي میلمنو کې بل میلمه او قیصر جان هم زموږ د بونیر د سیمې یعنې په دې ناڅاپي مشاعره باندې بونیریان چې کوم دی د غلبه دا پې غالب دي خو بهرحال موږ خوشحاله وو زه به یو څو شعرونه ووایم عثمانه بیا به ستا په اجازت باندې نور ملګري ویو اول خو تاسو ټونکه ټول بونیریان یې نو ما ته د بونیر د سیمې د یو ملګري شعر رایادېږي چې هر سپرلي کې به د پیر بابا ته غواړي هر سپرلي کې به د پیر بابا ته غواړي او یارانه د بونیري اسانه نه ده یوه خو دا ده او دویمه ریاض غفور زایم ته به ووایې بیا به زه شعرونه راشم چونکې صدر صاحب دی او مشر میلمه هم راغلی دی نو زه به ډېر ټایم نه اخلم خو صرف دغه یو شعر د ممتاز اورکزي به سره شریک کړم ارشاد او طیب صاحب ته ډالۍ دی ارشاد چې ته زه په خپله لاره ته زه په خپله لاره ته دعا وهلی یې ته زه په خپله لاره ته دعا وهلی مهرباني ته زه په خپله لاره ته دعا وهلی زه ځم په خپله لاره زه ازار وهلی ډېر ښه ما ته هم د ممتاز لاله یو دوه شعرونه رایادېږي وایي چې نصیحتونه دي کوی راته نصیحتونه دي کوی راته او کوڼ یم غږونه دي کوی راته او خدایه په تا مې مکمل باور دی خدایه په تا مې مکمل باور دی زما کارونه دي کوی راته طیب جان صاحب ته به سره راشریک شعر را سره راشریک که زه خو به د په دې موقع دومره ووایم چې موږ په دې یو خادۍ ته روان یو او داسې ښکلې ښکلې ګلالي ملګري دي را سره نو چې دوی کومه مشاعره شروع کړې ده نو دا زه د دې زه دغه کوم چې دا په کار هم دغه شانتې ده نور به موږ مشر چې کوم صدارت دی هغه ته به موږ داسې حواله کړو چې هغه څه وایي خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه کوم طیب صاحب ستاسو راځم صدر صاحب له او صدر صاحب ته به دغه دوه شعرونو باندې بلنه ورکومه ډېر کلک او تکړه ملګری دی د طاهر بونیري صاحب شعرونه دي عثمانه وایي چې زړګی څه دی خو سپرلي پکې اوسېږي زړګی څه دی خو سپرلي پکې اوسېږي ستا یادونه ځي راځي پکې اوسېږي او یاره ستاسو کور هم نیم اسلام آباد دی یاره ستاسو کور هم نیم اسلام آباد دی څوک نه څوک افسر شاهي پکې اوسېږي ډېر عزیز صاحب ته بلنه ورکوم عزیز صاحب دوه خبرې شریک کړئ بیا به صدر صاحب له راځمه ډیره مننه افسره نن دا ټول ملګري روان دي زمونږ د خوږ ملګري اظهار د واده په دغه باندې او دا ناڅاپي مشاعره تاسو را جوړه کړې ده ډېر خوند یې وکړو ریاض غفور او تاسو را سره شعرونه شریک کړه نو ډېر خوند یې وکړو نو صدر صاحب ته به خپل دغه ورکړو چې هغې خپل خبرې وکړي صدر صاحب ډېر محترم زمونږ عثمان بونیری هغه ته په دغه شعر باندې بلنه ورکومه چې خدایه ستا نوم خو بېشکه معتبر دی خو زما په جاهلانو باندې سر دی او د ړندو د خاریې قصه به څه کړم افسري غوندې سړی پکې افسر دی عثمان صاحب افسر صاحب زه خو ستاسو ډېره مننه کوم کم کاوش چې تاسو شروع کړی دی دا یو سل څوارلسمه مشاعره ده زما خیال دی 214 نمبر بالکل نو ډېر زیات خوشحاله یم چې داسې په پښتو ادب کې تاسو نوي صنفونه انټروډیوس کوئ او دغه یو ټپه به سره شریکه کړم داسې ډېر خو پوهېږم نه ارشاد چې هغه نادان چې په زنځیر تړلی نه شو هغه نادان چې په زنځیر تړلی نه شو په نري تار د زلفو کې صدر صاحب ډېره زیاته مننه کومه قدرمنو دغه زموږ ناڅاپي مشاعره وه ژوند دې آباد وي ژوند دې ښکلی وي دا که موټر وی دی دا که هایوی دی دا که اکسپریس وی دی او دا که جاز دی او دا که په ګاډۍ کې سفر دی خو مشاعره به آباده وي ښاد آباد او بریالي اوسئ د الله په امان